د هندوستان په احمد آباد کې د ایر انډیا الوتکې د لوېدو له امله شاوخوا 242 نفره وژل شوي دي. هندي رسنیو نورو نړیوالو رسنیو څخه خبر خپور کړی دی. 242 تنه یې ښودلي چې د دې تیارې ټوله سپرلۍ دومره وه او دغه ټولو خپل ژوند له لاسه ورکړی کړی ده. خو وروسته یوې برټانوي رسنۍ خبر خپور کړ چې نه، په دغه کسانو کې فقط یو تن ته ژوندی وتی دی، ژوندی ویستل شوی دی چې په روغتون کې دی اوس، نور ټول خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه طیاره چې ایر انډیا هوایي شرکت پورې مربوط وه، د هندوستان د ګجرات ایالت احمد آباد ښار چې تر ټولو د ګجرات ایالت لوړ او ډېر نفوس لرونکی ښار هم دی او د نریندرا مودي د پیدایښت ځای هم دغه ځای دی. دغه طیاره دلته د محصلینو په یوه توامخانه باندې او په عامو کورونو باندې غورځېدلې ده چې ویل کېږي هم محصلین پکې وژل شوي ده، هم په کورونو کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې رسنیو د دغې د نورو خلکو، البته د سپرلۍ نه علاوه د نورو خلکو خبر نه دی خپور کړی چې څومره کسان نور دي. خو ویل کېږي په دغه طیاره کې د پرتګال هېواد غړي هم وو، برټانویان هم ول، یو کاناډایي هم پکې ول، نور پکې ټول هندیان ول. راشد خان ارمان د دغه پیښې غمشریکي له هندوستان او له وګړو سره هم کړې ده.